د نېږدې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت مهترلام ښار کې د سلطان غازي بابا ښارګوټي ته داخلیدونکې دروازې او پلې لارې د جوړیدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې موخه نن سه شنبې په ورځ د سرطان پر 11مه نیټه ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پرمهال د لغمان والي ښاغلی محمد دفتر رئیس فرید د مهترلام ښاروال غازي د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس و ښاغلی او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی وو. د مهترلام ښاروال غازي د معلوماتو له مخې چې د ولایتي ادارې په ځانګړې غوښتنه او تاکید یې د نېږدې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت سلطان غازي بابا ښارګوټي ته داخلیدونکې دروازې چارې پیل کړې چې په 3 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. دغه نن ورځ چې کومه افتتاح وشوله دا د سلطان غازي بابا د ښارګوټي دخولي دروازه ده او دغه چار اطراف چې د دې کوم سړکونه تخریب شوي دي یا نه و جوړ شوي یا غیر معیاري وو یعنې په سیده شکل باندې نه وو نو هغه سړکونه هم په دې کې شامل دي او دغه دروازه ده او د دې کارونه نن عملا شروع کیږي او په 3 میاشتو کې به دا پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د یادولو وړ ده چې دا د ښار دپاره زینتي پروژه ده او د قراردادي څخه هم زموږ همدا غوښتنه ده چې د دې د کار کیفیت ته توجه وکړي او زموږ د خپل ښاروالۍ ټیم هغوی نه هم زموږ دا هیله ده چې په ډېر جدیت سره د دې پروژې د کیفیت او کمیت د دواړو سره نه په دقت سره وکړي. څومره لګښت پرې راځي او د چا لخوا 10 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي یعنې 9.9 میلیونه چې په دې کې 15 میلیونه افغانۍ تشویقي بودیجه ده د ریاست جمهوري او متبقي بودیجه د ښاروالۍ د بودیجې مخه نه مصرفېږي. نوموړی وایي د دې دروازې سربیره به نېږدې سړکونه او پیادهروونه هم په اساسي ډول جوړ شي چې 15 میلیونه افغانۍ د تشویقي بودیجې څخه او پاتې لګښت یې د مهترلام ښاروالۍ ورکوي. په همدې حال کې د لغمان والي د دغه ډول چارو په پیل د خوښۍ سربیره د مهترلام ښاروال ته دنده وسپارله چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په روان کال کې له دې ورهاخوا نورې سترې او کوچنۍ پروژې په مرکز او ولسوالیو کې پیل کړي. په ورته مهال د مهترلام ښاریانو هم د بیارغونې له داسې چارو خوښي وښوده او دې ته ورته نورو چارو د پیل غوښتونکي شول. دغه آبادي چې کېږي زموږ د محترم والي صاحب نه موږ ډېر خوښ یو، د محترم ښاروال صاحب نه موږ ډېر خوښ یو چې موږ ته آبادي کوي. دغسې موږ دا وطن جنګو ځپلی ده چې دغسې سمسور اوسېږي لکه دا اوس چې هلته هغه لوحه نصبه ده. نو موږ ډېر خوشحاله یو، غونډ افغانان خوشحاله دي، غونډ لغمانیان واړه زاړه په دې لاره چې تېرېږي نو ته یقین وکړه چې ښاروال ته هم دعا کوي، والي صاحب ته هم دعا کوي او لوړپوړو چارواکو ته دعا کوي. البته دغلته راغلو ښاروال صاحب څخه انجینر صاحب ځوان ښاروال صاحب څخه دغلته د مهترلام ښار د سلطان غازي ښارګوټي دروازې افتتاح ده او ډېر خوشحاله شو. ډېر ښایسته ډیزاین سره دروازه کېښودل کېږي. موږ ډېر خوشحاله شو د لغمان والي صاحب څخه او د انجینر صاحب څخه ښاروال چې دواړه ځوانان دي او ډېر د لغمان لپاره نږدې وختو کې او ډېر لږ وخت لپاره ډېر کارونه یې وکړل. د مهترلام ښاروالۍ د ډیزاین انجینر سر بلال سباون د یادې پروژې د قراردادي شرکت له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې کیفیت او کمیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دغه پروژه چې دخولي دروازه ده د لغمان ولایت سلطان غازي بابا ښارګوټي لپاره او ترڅنګ یې تقریبا 210 متره پیاده رو او سړک ډیزاین شوی ده. دا د دې منطقې په ښکلا باندې ډېر زیات تاثیر کوي او همدارنګه ښارګوټي ته د داخلېدو په امنیت باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په دې پروژه کې چې کوم برخې په نظر کې نیول شوي دي ممکن وروسته که چیرې ټکنالوژي برخه راوړل کېږي نو مکمل د ټرانسپورټیشن په برخه کې هم زیات سهولیتونه رامنځته کوي او ډېر عمده موضوع چې ده هغه ښاري ښکلا یې ده چې په دې منطقه کې په دې ساحه کې ښاري ښکلا به ډېره زیاته شي. د دې د څارنې او د کیفیت په اړه او څارنه چې ده زه خپله د ښاروالۍ لخوا نه د دې مراقبت کوونکی انجینر یم او د ډیزاین پروسه یې هم ټول ما خپله په غاړه اخیستې ده. انشاءالله چې ډېر هغه نورمونه چې د انجینري لازم دي انشاءالله په همغه نورمونو به یې موږ سرته ورسوو. هغه وویل د مهترلام ښاروالۍ د ډیزاینینګ برخې انجینران به وخت پر وخت د یادې پروژې د سم تطبیق څخه څارنه او نظارت ترسره کوي.